وما بس یو کس راغی عربی و ما سره کېناستو نو ما ته وایي چې ما لږ ټایم راکړه زه تا سره میلاوېده غواړم خاص دغه کې ضروري خبره بس د سبا له بیا راشي نو ټایم به تره درکړو دا واقعه په روژه کې راغلی وه د تېر شوي روژه کې بیا ما سره میلاو شو په سبا نه ما ستا څه مسله نه مسله هغه په ژړا شو نو ما ته جاړه ما ته خپله مسله بیان کړه موږ به انشاءالله د قرآن حدیث پر نه کې جواب موږ ته معلوم و تعالی به درکړو که نه معلوم د بل علیم نه به تپوس وکړو بل ځای نه به تپوس وکړو ستا د مسلې به جواب د الله په توفیق سره پیدا کړو ته ولې جاړې وایي زه ما ته وایي شیخ وایي زه زیناګانې کومه ما څنګه زیناګانې کوې ته تفصیل وکړه نه وي خبره ما خبره ما ته صفه وکړي زه به درته جواب درکړم وایي په دې موبایل او انټرنیټ باندې زه په مخه د دې لغړو زنانو والعیاذ بالله د دوی فلمونه او تصویران ګورم او په خپل لاس باندې شهوت پوره کوم دغه زما کار دی او دغه زما طریقه ده او دغه زما ژوند دی 4 کمپیوټرې ما ماتې کړي دي 8 ما موبایل ماتې کړي دي قار شم روی چې مې ځمکې له چې الله رانه خفه شو د الله بېادبي شو بله ځمې بیا زړه کېږي وایي واده دې شتي وي واده مې شتي بچي دې شتي او 2 بچي مې شتي بیا هم ته نه کېږي په ژړا شو ماشومانو پېژنې ژړل او د دې داسې دا ګورې نشه ده تاسو دې ته مه ګورئ چې دا سړی یو لیونی و چې پرېښودی به یې وایي که نه دا نشه ده ګورې دا داسې نشه ده چې څنګه چې سړی سګرټ نسوار چرس هیروین استعمالي ته شان دا نشه ده نو بې لازم ګوري داسې به سړی عادت شي خپلې زنانه سره به دې بیا نه لګي او دې نقصان لم راځم چې د دې موبایلو د لاسه زمونږ ښځې زمونږ بدې شوي دي ولې ځکه چې دې کې دا لغړې لغړې زنانې والعیاذ بالله سړی د انډیا جنۍ ده د انګریزانو جنۍ ده هغې قسمه قسم جامې چې زموږ هغه سادهګانې جنکۍ دي سادهګانې ښځې دي هغو د غټې غټې کپړې اچولي دي په ډېرو پیسو نه پوهېږي د ده زړه د خپلو نه څه شو ادي تور شو چې وړ جنکۍ خو داسې ښځې داسې دا زموږ د ښځې دي کور یې څه شو کور یې تباه شو دشمن په خپل مقصد کې څه شو کامیاب شو د سترګو حفاظت به کې نه کېږي سبحان الله د سترګې الله موږ له راکړي د الله نعمت دی که نه او بیا موږ استعمالو د هغه په نافرمانۍ کې کاشې الله راته تپوس وکړي چې فلاني د سترګې خو تعالی ما درکړې وي دا ته منې که نه موږ وایو چې الله منو نو بیا دې ولې زما په خلاف استعمالولې دې به څه جواب ورکړو الله په قرآن کې وایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وایي تاسو د میندو د خېټو نه راویستي وي تاسو ته هېڅ هم نه و معلوم هېڅ ته نه وه پته کوم ټایم کې چې الله راوویستی د هېڅ نه هم نه وایي خبر نو بیا سجر وکړو الله وجعل لکم السمع والابصار والافئده نو تاسو له مې غوږونه درکړو سترګې مې درکړې او زړونه مې لږ درکړو د دې لپاره تاسو زما شکر وباسئ الله وایي نو چې سړی دغه غوږونه او سترګې او زړه راړي او د الله په نافرماني کې لګي الله به دې څومره خفه کړي او څومره په غوسه کې به یې ده ته او د دې به جواب دې څه ورکړي د دې سوال کې بالفرض الله سبحانه وتعالی دې تپوس وکړي ځکه زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې یو داسې ورځ روانه ده چې رب العالمین د هغه ورځې مبارکې څه وایي یوم تبلی السرائر په هغه ورځ باندې الله وایي زه به دا پټ کارونه راښکاره کوم ټول الله اکبر ته دقه شان ولاړې آدم علیه السلام نه ول اخرني کس په ټو ولاړې او داسې په ټي وي باندې ستا دغه وچلېد موږ اوس انسانان وړوکي غونته کې موبایل جوړ کړی دی په داسې کیمره پې وچلو پټ هم داسې نیولی یو سړي ته خبرې کوي خبر نه وي د ځان نه سبا له ورته ولګو غریباریان شي دا خو مخلوقاتو دا چل کړی د خالق مبارک هم څه خیال دی چې هغه به دا څنګه ریکارډ کړي چې دا ته داسې په پټه باندې ولوي دا ایچ ټي سي کمپنۍ خو تاسو پېژنئ که نه زین موبایل دا کمپنیانې دي د موبایلو د سیمانو د دې کمپنیانې دي ته به دوی پسې ورشه تر دوی سیم استعمالوي او په دوی پسې ورشه وایي زما د 1 کال ریکارډ پکار دی پوره د 1 کال نو بس د هغې لپاره بس اقدامات یې هغه به ته وکړي تاله به د 1 کال ریکارډ درکړي فلاني ټایم په فلاني نمبر ته د ټلیفون راغلی و او تا د هغه سره 2 منټه او 14 سکنډه خبرې کړې وې زه خیر دی په دې کې زما دغه ونه شو زما دا خبرې پکار دي
دا 2 منټه 14 سکنډه خبرې چې دغه زما په کار دا نمبر والا د دې لپاره به اقدامات وکړي هغه خبرې به هم ته میلاو شي. دا خو د مخلوقاتو یو ایجاد کړی شوی شی دی د رب العالمین مبارک مستخیل چې دا به هغسې ټیپ کړي دا ریکارډ به د هغه سره نه وي پروت چې ستا دا ریکارډ راولي د ژوند دا ټول داسې مخامخ یې ته واچي چې دا ستا هغه ریکارډ و دغه پلانې وخت و ته غلی پټ ناست وي یو ځای کې فلمونه دې کتل ته پټ ناست وي ټي وي دې لګولی او ناست وي زنانو ته دې کتل ناست وي انټرنېټ دې راړولی الله نه نه یېرېدې هغې به ته څه جواب ورکړي. نو دا زموږ تاسو ته نصیحت دی چې دغه ورځ ځان ته دا ځان ته یاده ساتئ.